ټولې ستاینې د هغه خالق په نوم چې دا ټول کائنات یې د یو مقصد لاندې پیدا کړي. محترم جناب جاوید اختر صاحب، ښاغلی سهراب او قدرمنو ناستو اورېدونکو، نن دلته د راتلو لپاره له تاسو ټولو مننه. نننۍ مناظره ځکه ځانګړې ده چې موږ د خدای شتون په اړه خبرې کوو. دا یوه داسې موضوع ده چې د پرېکړې لپاره یې مختلف معیارونه کارېدلی شي. نو د مناظرې په پیل کې دا ضرور ده چې دا وپېژنو کوم معیار سم دی او کوم ناسم. لومړی معیار چې محترم جاوید اختر به ډېر ژر ورته متوجه شي هغه ساینس دی. خو په حقیقت کې ساینس د خدای د وجود د ثابتولو یا ردولو لپاره معیار نشي کېدی. دا چې ولې معیار نشي کېدی دا خبره زه نه کوم، دا خبره د ساینس ماهرین کوي. د نیشنل اکاډمي آف ساینس وینا ده ساینس د خدای د وجود ثابتولو یا ردولو لپاره وسایل نه لري. هغوی ورته دلیل لري. هغوی دا دلیل وړاندې کوي ساینس په تجربو او شواهدو ولاړ دی او دا شواهد یوازې له طبیعي او فزیکي نړۍ سره تړلي دي. حال دا چې خدای یو غیر فزیکي او فوق الطبیعي یعنی فوق العاده حقیقت دی. نو باید ټول په دې پوه شو چې غیر فزیکي حقیقت د هغې وسیلې له لارې نشي ازمویل کېدی چې یوازې د فزیکي حقیقت د موندلو لپاره جوړه شوې ده. له همدې امله په نننۍ مناظره کې د خدای د وجود د ثابتولو یا ردولو لپاره ساینسي شواهد نه منل کېږي. دوهم معیار کېدی شي وحي وي. د وحي له لارې دا ثابته کړو چې خدای شته یا نشته. خو دا معیار هم په نننۍ مناظره کې بې اهمیته دی. دا چې ولې؟ ځکه زما په نزد وحي د پوهې معتبره سرچینه ده، خو د جاوید اختر صاحب په نزد دا د پوهې معتبره سرچینه نه ده. نو ځکه زه به په نننۍ مناظره کې د هیڅ مذهبي کتاب څخه هیڅ دلیل وړاندې نه کړم تر څو دا د جاوید اختر صاحب لپاره د منلو وړ نه وي. دریم معیار کېدی شي ابزرویشن یعنی مشاهده وي. یعنی څوک ووایي که خدای شته نو موږ ته یې وښایئ، او یا ووایي چې د خدای د وجود لپاره تجربي شواهد راوړئ. دا په حقیقت کې د غلطې وسیلې استعمال. دا به داسې معنا ولري لکه جاوید صاحب له ما وغواړي چې د اندروبا په وسیله راته پلاستیک پیدا کړه، او که د اندروبا په وسیله پلاستیک پیدا نه شو نو دا پیله واخلو چې پلاستیک شته نه دی. نه، دا غلطه وسیله ده. همدا ډول د خدای د وجود لپاره د تجربي شواهدو غوښتنه یو ماشومانه غوښتنه ده، او زه باور لرم چې محترم جاوید اختر صاحب به له دې مرحلې ډېر مخکې تللی وي. نو د دې ټولو معیارونو پرته یو معیار پاتې کېږي چې هغه عقل، منطق او استدلال دی. او همدا هغه معیار دی چې د خدای وجود به پرې یا ثابتېږي او یا به پرې ردېږي. چون دغه موضوع ډېره مهمه او حساسي ده نو منطقي دلیل هم باید داسې دلیل وي چې شک او شبهه پکې وجود ونه لري. داسې باید واضح وي لکه 2 جمع 2 4. دلیل باید داسې واضح وي چې په منطق یې ردول هیڅ امکان ونه لري. په دې کې به زه یو مثال ورکړم. مثلا ښاغلی سهراب یو انسان دی او ټول انسانان شعور لرونکي موجودات دي. نو پایله دا شوه چې سهراب هم شعور لرونکی دی. نو فلهذا دا یو قطعي دلیل دی او په منطق یې ردول امکان نه لري. نو که نن جاوید اختر صاحب د خدای د نه شتون لپاره داسې کوم قطعي منطقي دلیل وړاندې کړي، زه اعلان کوم چې زه به یې ومنم او پرې به غور وکړم. خو د دې وینا ترڅنګ مې دا وړاندوینه هم کولی شم چې داسې کوم قطعي دلیل به هیڅکله وړاندې نه شي. موږ به داسې دلیل وړاندې کړو، قطعي، منطقي او په استدلال ولاړ دلیل چې ټوله الهادي نړۍ یې هم رد نشي کولی. راځئ یو ساده مثال به ځان سره فکر وکړو. فرض کړئ موږ په داسې یو ټاپو کې یو چې له موږ مخکې هلته هیڅوک نه دي تللي. نو هلته دې ناڅاپه سترګې په یو ګلابي رنګي توپ ولګېږي. ستاسو په ذهن کې لومړی پوښتنه څه راځي؟ دا توپ دلته ولې دی؟ څنګه راغی؟ ولې ګلابي رنګ دی؟
ولې بل رنګ نه دی، ولې همدا شکل لري. نو طبیعي خبره ده چې ته به دې نتیجې ته ورسېږې چې حتما یو څوک شته چې دا توپ یې د ځانګړو ځانګړتیاوو سره جوړ کړی او دلته یې ایښی دی. ځکه چې د دې توپ وجود لرل کومه لازمي خبره نه ده. دا کیدای شوه موجود نه وای، او که موجود هم وای په بل شکل او بل رنګ کې هم کیدای شو. اوس دې په فکر کې دا توپ ورو ورو غټ کړه تر دې چې د کایناتو د اندازې په اندازه شي. کله چې دې په فکر کې دا اندازه ډیره لویه شوه، آیا پوښتنه دې بدله شوه؟ نه، هیڅکله نه. اوس هم د مخکې په څیر پوښتنه همدا ده، دا کاینات له کومه راغلل؟ ولې د همدې ځانګړتیاو سره راغلل؟ ولې راغلل؟ چا جوړ کړل؟ نو که چېرته همدغه سوال زه د جاوید اختر صاحب څخه وکړم، ځکه چې د دوی نړۍ لید الهادي دی، او نه یوازې د دوی بلکې د ټولو الهادیانو، نو په ځواب کې به یې دا یا موږ ته وایي چې زه نه پوهېږم چې دا کاینات له کومه راغلي، نو ځکه خدای نشته. دا د ناپوهۍ دلیل دی. او بل ځواب به وایي چې دا کاینات په خپله جوړ شول. نو که داسې وای نو دا توپ هم باید په خپله جوړ شوی وای. خو که فکر وکړو، د توپ په اړه څوک دا دلیل نه مني چې دا په خپله جوړ شوی، او د کایناتو په اړه یې منل کیږي. بله خبره دا چې جاوید اختر صاحب کیدای شي د څو خدایانو مثال ورکړي. نو کیدای شي دا به ووایي چې پخوا به خلکو باران یو خدای ته منسوبوه او بلکې برېښنا به یې بل خدای ته. خو دا زموږ لید نه دی، دا زموږ دریځ نه دی. ځکه که د طبیعي پیښو پروسې معلومې شي، نو له دې دا نه ثابتېږي چې خدای نشته. په دې به زه انشاءالله وروسته هم خبرې وکړم. زه په دې تمه یم چې محترم جاوید اختر صاحب به احساساتي دلایل هم وړاندې کړي چې دا خپله یوه منطقي تېروتنه بلل کیږي. د مثال په توګه دا به وایي که خدای شته نو دا بدي ولې شته؟ خو زما جواب ورته دا دی چې د بدۍ شتون خپله د خدای په موجودیت دلالت کوي، نه د هغه پر ضد. دا ځکه چې که خدای شته نو موږ ټول د هغه په وړاندې مسؤل یو، او که مسؤل یو نو د حساب ورکولو لپاره د بدۍ موجودیت ضروري ده. او که جاوید اختر صاحب راته ووایي چې حساب نشته، نو بیا به موږ له جاوید اختر صاحب څخه دا پوښتنه وکړو چې بیا په دې نړۍ کې ځورېدل او کړاوونه ولې شته؟ او د هغه خلکو جذبې څه شوې چې له کړاو وروسته یې د انصاف تمه لرله، خو له دې نړۍ همداسې ارماني ولاړل؟ آیا د هغوی ټول تکلیفونه به بېمانا شي؟ اوس بېرته هماغه د توپ مثال ته راځو. نو که څوک له ما وپوښتي چې دغه توپ یا دغه غټ شوی توپ چا جوړ کړی، نو زه ویلی شم ځکه چې دا کائنات او د کائناتو ټول موجودات کانټنجنټ دي. کانټنجنټ یعنی هغه څه چې د خپل وجود لپاره په بل څه متکي وي. نو دا ښکاره خبره ده چې دا کائنات چا جوړ کړي او جوړونکی لري. او که څوک وایي چې کوم څه کانټنجنټ نه دي، نو مهرباني دې وکړي موږ ته دې وښیي. خو که چیرې موږ دا ومنو چې دا ټول شیان او موجودات جوړونکی لري، نو د فلسفې د اصطلاح له مخې موږ یوې هستې ته رسیږو چې ورته نیسسري بینګ ویل کیږي. د فلسفې په اصطلاح یعنې هغه هستي چې نه موجودېدل یې ناممکن وي، ځکه که هغه نه وای نو هیڅ شی به هم موجود نه وی. که څوک بیا دا پوښتنه وکړي نو هغه هستي چا پیدا کړه، او بیا د هغې علت څه دی، او همداسې دوام ورکړي، نو دې ته انفینټ ریګرس آف کازز وایي، او دا خپله یوه منطقي تېروتنه ده. زه به د دې لپاره د اعدادو مثال ورکړم، لکه 1 2 3 4، خو په عملي حقیقت کې دا ثابت کړئ چې د علتونو بې پای لړۍ ممکنه ده. که چیرته دا امکان ولري موږ یې منو، او که ممکنه نه وي نو یوازې یو اختیار پاتې کیږي چې داسې یو هستي شته چې خپلواکه، تلپاتې او قدرتمنه ده او ډېر زیات پوهه لري، ځکه دا کائنات په ډېر دقیق نظام او ټاکلو قوانینو سره روان دي. مننه مفتي صاحب.
لومړی خو زه غواړم چې مفتي صاحب ته یوه